لغت کې ویل شي کثرت الشی د یو شي زیاتېدل او ثبوت. شرع کې سره ویل شي طلب البرکت. اهل علم فرمایي د برکت طلب دی د هغې امید دی او عقیده ساتل. دا په دوه قسمه دی، یو جایز او ناجایز. جایز دې ته ولګېږي لکه یو سړی تبرک ونیسي په ذات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په هغه څه باندې چې هغه د پیغمبر د بدن نه جدا دي. لکه په طور مثال صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه وڅښله، یو د مخ باندې ورته خوله کېښوده، ویې مونچ هغه تېره کړه، ویې زما وینه چا سره وځي چې الله جهنم ته نه بوځي. بل اخکر چې لګوله دا اودس وبه ملګرو لاندې نه پرېښودې. هغوی دا ولې؟ ویې د الله او د رسول سره مو مینه ده. ویې درې کاره نور هم کوئ، د وعدې پابندي کوئ، د امانت لحاظ ساتئ، رښتیا وایئ. دې باندې د الله مینه راځي، په قرآن راځي، په ذکر راځي، په مانځه راځي، د الله په نومونو راځي، د خپل زړه د الله په وړاندې د عقیدو باندې تړلو باندې راځي، الله له وخت ورکولو باندې راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې د الله لپاره دوستي دشمني، خپل نظر په قرآن کې بندول، غمګین اواز باندې قرآن ویل، قیام اللیل کول، د دشمن مقابله کې سببندي کول، هغه کارونه کول چې مخکې ته حب راغلی دی. او د دې سره سره د وعدې پابندي، د امانت لحاظ، دروغ نه ځان ساتل. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات پورې خاص ده. د هغه د ژوند د ابوبکر د اودس مو بیا داسې طریقه باندې خلکو استعمال کړي دي، د عمر نه استعمال کړي، د پیر شر نشي استعمالېدی چې د پیر ناسته کړی د پیر اودس بدوتګیري وختې دي. دویم تبرک دی په څه قولونو فعلونو باندې خو چې جایز وي. بنده چې کله کارو کې الله عز وجل په هغې کې خیر او برکت اچوي، لکه قرآن ولوله دا هم جایز دی، ذکر د رب العالمین وکړه. خو ابن قیم لیکي توحید عقیده به دي، سنت تابعداري به وي، اخلاص به پکې، فهم د معنا او د علم حلقو له ورځه. لکه حدیث کې راځي چې کله سړی عالم وي، یعنې قرآن درس کې بند شي، که بل طرف مسلمانان څومره اعمال کې پای ټولو کې برخلاف قرآن والا له ملایک دعاګانې غواړي، مرغانې غواړي، مایانې غواړي، میږي غواړي. دریم تبرک په هغه امکنو باندې چې الله پکې برکت اچوي، لکه جوماتونه مکه، مدینه، شام. نو مقصود په تبرک باندې په دې مکانونو کې چې د خیر فعل دی، تعبد به الله لپاره کوي په جایز کارونو باندې، دا نه چې هغې دیوال نه مسه کوه، ستنې مسه کوه، مشي کوې. څلورم قسم تبرک دی په زمانو باندې چې هغه هم خاص کړي الله عز وجل، لکه میاشت د رمضان کې عبادت دی، د 10 ذوالحجې دی، د شپې قدر ده، د شپې په آخر حصه کې راکته کېدل دي. دلته تبرک دې ته ویل کېږي چې انسان د خیر کارونه کوي، بندګي به کوي د رب العالمین په جایز اعمالو. پنځم تبرک دی په طعامونو باندې، خو چې الله عز وجل په هغې کې برکت اچوي، لکه د زیتون تیل، عسل، شاد، شودو، حبة السوداء، د زمزم و ماء زمزم لما شرب. د حبة السوداء باره کې چې مر را په دې خو ټول مرضونو دپاره علاج دی. دا جایز اقسام وو څلور. پنځه دویم قسم تبرک دی په هغه دویم هغه منع تبرک چې دی، لکه په طور مثال بعض وخت کې سړی دی یو ځای پورې ځان دیوال پورې سولي او د هغې کړکۍ ښکلوي، ستنې ښکلوي، په هغې باندې استشفا کوي، لکه تبرک برکت حاصلول د نیکانو په قبرونو باندې. یا په طور مثال یو ځای تاریخي ځای دی چې دې ځای کې هغه ناسته کړې ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا، غار ثور، صحابو دا کار نه دی کړی، موږ یې هم نه کوو. دویم تبرک ممنوعه په زمانې پورې دی. دې څه معنا؟ بعضې کارونه چې غیر جایز خلک وکړي، لکه بدعي عبادت په داسې یو ځای کې لکه خلک وایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد مناوو، د معراج شپه مناوو، د اسراء شپه مناوو، دغه نصف شعبان دې باره کې به څومره روایت راغلی، هغه ټول ضعیف دي. نواب سید حسن خان فتح البیان کې لیکلي، ابن کثیر او شیخ عبدالسلام رحمه الله د سورې احقاف غالبا د روایت په تشریح کې کړې ده. دریم قسم چې دی تبرک دی په زوات د صالحینو د هغې په اثارو باندې. د یو بشر په ذات باندې تبرک نشي اثرېدی مګر په ذات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا هغه پورې خاص هغه په شون کې. خو په دې کې څو قیدي ځان سره یاد ساتي چې زیات تحقیق شیخ عبدالسلام رحمه الله کړی په تنشید الاذهان کې. تبرک عبادت دی، وصل په عبادت کې چې دی بس مولانا صاحب منع توقف دی، قرآن او سنت چې سویلا ومني. دویم برکت ټول د الله د خوا نه دی، مالک یې هغه ورکوونکی، بل چا نه به نه طلب کوي. او داسې ویلی شي چې د ستا د برکت د وجې نه موږ دا ډوډۍ وخوړه، دا کار مو وکړو، داسې نه شي ویلی چې د الله برکت او ستا برکت د وجې نه ابن قیم صاحب دې نه منع کړي. دریم تبرک په هغه څه باندې چې ثابتېږي برکت، هغه پیدا نه ورکوي مګر موحد مؤمن ده.
څلورم تبرک په هغه څه باندې چې هغه ثابت دی هغه تبرک شرعاً واجب ده چې هغه په شریعت طریقې بدعت پکې نه دي چې طریقې پکې نه چې سلف نه کړي او تا غیر راوړل کېږي په باب د اسباب کې درې قاعدې ځان سره یاد ساتئ یو اعتماد د فاعل د اسباب الله نو واجب دا چې دا صرف رب العالمین باندې نه په سبب مؤثر حقيقي باغ نه غني ځکه الله عز وجل مسبب یا موجود کړي دویم څه به چې د اسباب دا مرتد د رب العالمین په قضا او تقدیر دریم طریقه د اثبات د دې خبرې چې یو شی د لپاره سبب جوړیږي دوه شی دي یو په طریقې د شرعي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ذکر کړی چې دا شفاء دلیل پیدا لري چې شفاء للناس دویم په طریقه تجربه سره لکه ور سبب د سوزول دي لیکن اهل علم لیکلي دي چې لابد فی طریقه التجربه په دې کې تجربه ضروری ده سبب ان شاء الله د وسیله با ذکر کو د ظاهر غیر الله رب عزت موږ ته شو د قرآن